یو مهم قشر قربانیو نو په دې باندې افتخار کوو. تاسو ټولو ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ وایو، ستړي مه شئ، هر کله راسئ، خدای مو راوله. قدرمنو، داسې موضوع معلومه ده چې نن 3 د مې یا 14 د میزان باندې دا د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. دې کې شک نشته چې مطبوعات دا نن سبا په ټولنه کې د ژوند یو مهم او اهم برخه یا جز ګرځېدلی ده. هیڅ دولت، هیڅ رکن، هیڅ ټولنه بې له مطبوعاتو داسې ده چې په روح کې یو خلل موجود وي. یعنې د ټولنې یو روح یې بللی شو. که څوک څومره کارونه وکړي، څومره ستړیاوې وګالي او څومره تکلیفونه تېر کړي، خو چې مطبوعات نه وي ورسره، رسنۍ نه وي ورسره، دغه پروګرامونه او دغه هڅې او دا ستړیاوې دا منعکس نه کړي، نو د یو څو محدودو خلکو نه غیر به چې هغه پې آګاه وي، بل به هېڅ تاثیر او خیر په ټولنه کې به نه وي. اما مطبوعات بې هغه څه دي چې یو موړه قصه، یو وړه مسئله دا لویولی شي، دنیا تر کنج کنج پورې رسولی شي. ډېر مسایل چې باید راوسپړل شي، مطبوعات یې راسپړلی شي. ډېر دغه چې ویده خلک چې هغه ټولنې ته او نظام ته او خپل مسؤلیتونو ته متوجه نه وي، مطبوعات یې راویښوي، لاس پرېږدي چې رابیداره شه، خپل مسؤلیت ادا کړه. نو که مطبوعاتو په اهمیت باندې که څومره خبر وکړو بیا به هم کم وي. نو لنډ دومره وایو چې مطبوعات، رسنۍ دا د ټولنې د پرمختګ او د ارتقا دا یو اساس و بنیاد او روح ده. همون په دې باندې افتخار کوو چې لله الحمد په لوګر ولایت کې زموږ دا کوم مطبوعاتي سیستم چې ده یا دا کوم مطبوعاتي دغه پرسونل چې ده، که هغه دولتي رسنۍ دي که خصوصي رسنۍ دي، الحمدلله په خپل مسیر کې، په خپل روح کې څنګه چې قانون وایي، څنګه چې زموږ عنعنات وایي، او څنګه چې زموږ ضرورتونه او احتیاجات وایي، په هماغه مسیر باندې په خپل روح کې روان دي. زه د لوګر ولایت د ټولو مسؤلین چې د مطبوعاتو مسؤلین دي تشکري کوم، ترې مننه کوم چې په دا 1.5 کال کې سبا 1.5 کال چې کله اسلامي امارت راغلی ده، له موږ سره ډېره ښه ګزاره کړې ده، له موږ سره داسې یو قدم اخیستی ده څنګه چې زموږ زړه وایي، او داسې همکاري له موږ سره کړې ده. که زه وایم چې دا به د افغانستان د ټولو ولایاتو دپاره به یو الګو به وي، نمونه به وي. که خلک په مطبوعاتو کې د یو ښه قدم اخیستلو تقلید غواړي، هغه د موږ د لوګر ولایت د مطبوعاتو تقلید دې وکړي. دا د افغانستان دپاره نمونه ده، او دا په دې معنا نه ده چې زموږ مطبوعات چې دا دومره په کامیابي باندې، دومره په صمیمیت او په قوت باندې روان دي، دا زموږ کمال ده، زموږ اخلاق دي، زموږ انسانیت ده، زموږ سړیتوب ده، بلکې نه، دا څومره چې موږ همکاري کړې ده او څومره چې موږ ګزاره کړې ده، 2 چنده موږ سره زموږ د مطبوعاتو مسؤلینو ګزاره کړې ده. زه که په هر یو په نوم باندې واخلم، که ستانیزی صاحب ده، که احمدزی صاحب ده، که عباسي صاحب ده، که غفوري صاحب ده، نو ډېره مننه یې کوم چې تر دې دمه موږ سره ډېره همکاري مو کړې ده، کور مو ودان، او د آینده همکاریو په هیله باندې. قدرمنو، په لوګر ولایت کې تاسو ته معلومه ده چې موږ ټول 6 دانې راډیوګانې لرو، چې په دې کې 2 راډیوګانې دا دولتي دي، چې یو زموږ ملي راډیو ده چې لله الحمد په دې ورځو کې ښه فعاله ده. زموږ د اطلاعات کلتور ریاست د محترم امیر صاحب ځلان صاحب نه مننه کوو چې د لوګر د ملي راډیو چې څومره هغه حق چې ولس ورباندې درلوده، د هغه حق ادا کولو کې انشاءالله دوی خپل کار کړی ده. زه خپله ترې راضي یم، راډیو کې چې موږ ولس او دا ټول دا هم ترې راضي وي. همدغسې موږ په لیوا کې موږ د راډیو لرو چې هغه ستونزو له امله فعاله نه ده، څه مخکې فعالیتونه کړي وو، خو بیا د مشرتابه حکم ته منتظر دي. موږ څوک چې مخکې خبر وکړل انشاءالله په کم وخت کې به هغه راډیو به هم فعاله شي، او د لوګر خلکو ته به هغه څه چې د مطبوعاتو له اړخه نشریږي یا رسیږي، انشاءالله په دې برخه کې دوی به همکاري به وکړي او دا به فعاله به شي. په خصوصي رسنیو کې موږ 4 راډیوګانې لرو چې په هغه کې مهال راډیو ده، زینت راډیو ده، ملي پیوند راډیو ده، او د اتحاد راډیو چې نوې فعاله شوې ده. نو دوی الحمدلله خپل فعالیتونه څنګه چې زموږ شریعت وایي، څنګه د اسلامي امارت اصول او لوایح او قوانین دي، او څنګه چې د رسنیو د مطبوعاتو هغه کوم خپل سټرکچر او خپل هغه خطه ده، دا په دوی په ښه شکل باندې تعقیب لاندې نیولې ده. نو بیا هم مننه کوو. نو دغه 6 راډیوګانې په لوګر کې وجود لري چې 4 پکې خصوصي دي او 2 پکې دولتي دي.